السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو لسم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د لسم لوست له پیل څخه د مخه دا درې پوښتنې جواب کړئ. اول، ز د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دوهم، ژ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دریم، ژ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه اوسئ او په دا لسم لوست کې د درو نورو تورو سین، شین او شین معادل توري درښیو. په پیل کې به سین ته راسو چې په پښتو حروفو د سین نوم دغه ډول لیکل کیږي، سین، او غږ یې د انګلیسي ژبې د اس په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د سین نوم داسې لیکل کیږي، سین. اوس د سین توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي. هیله کوو چې راسره تکرار یې کړئ. سابه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، سابه. د سابه انګلیسي معنا ده ویجیټیبلز. سخي په انګلیسي داسې لیکل کیږي، سخي، او د سخي انګلیسي معنا ده جنرس. ستر په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ستر، او د ستر انګلیسي معنا ده بیگ. د دا لوست دوهم توری شین دی چې په پښتو حروفو د شین نوم دغه ډول لیکل کیږي او غږ یې د انګلیسي ژبې د اس اچ په تورو تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د شین نوم داسې لیکل کیږي، شین. اوس د شین توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. شاګرد په انګلیسي داسې لیکل کیږي، شاګرد، او د شاګرد انګلیسي معنا ده سټوډنټ. شبنم په انګلیسي داسې لیکل کیږي، شبنم، او د شبنم انګلیسي معنا ده ډیو. شیدې په انګلیسي حروفو داسې لیکل کیږي، شیدې، او د شیدې انګلیسي معنا ده ملک. د دا لوست دریم توری شین دی چې په پښتو حروفو د شین نوم دغه ډول لیکل کیږي، شین، او انګلیسي غږ یې د اس اچ په توري تلفظ کیږي. په انګلیسي حروفو د شین نوم داسې لیکل کیږي، شین. اوس د شین توری په درو لغاتو کې وړاندې کوو د انګلیسي معناګانو سره یو ځای. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. شاخ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، شاخ، او د شاخ انګلیسي معنا ده برانچ. ښځه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ښځه، د ښځه انګلیسي معنا ده ومن. ښوونه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ښوونه، او د ښوونه انګلیسي معنا ده انسټرکشن. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر 11 لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې سین، شین او شین توري پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.